د قصر لغوي معنی ده بندول، محدودول، محبوس کول، قید کول. او د قصر اصطلاحي تعریف د علوم بلاغه په اعتبار سره غدا ده چې یو شی د بل شي سره خاص کول په خاص یو طریقې دې د قصر ویل کېږي. لکه مثلا زه وایم چې پروفیسر نه دی مګر رفیق الله رفیق داول صاحب، نو دلته کې اوس دا پروفیسر والی دا ما خاص کو د رفیق الله رفیق داول صاحب سره دې ته قصر ویل کېږي. یا زه وایم شاعر نه دی مګر حافظ صاحب دی، نو دلته کې دا شعر شاعري چې یو شیز دی دا ما د موصوف حافظ سره محدود مې کو هغو پورې، نو دې ته قصر ویل کېږي. یا د قرآن مجید نه به موږ مثال واخلو چې لا يعلم الغیب الا هو، چې د غیب علم صرف الله رب العزت سره دی، بل هیڅ چا سره نشته دی. نو دلته کې دا عالم الغیب صفت دا موږ په الله رب العزت پورې خاص کو، نو دې ته قصر ویل کېږي. قصر په دوه قسمه دی ابتداءً، قصر حقیقي او قصر اضافي. قصر حقیقي ویل کېږي چې یو شی د بل شي سره خاص کول په اعتبار د حقیقت سره. لکه د دې عام مثال به موږ داسې ووایو چې لا کاتب فی المدینة الا علی، یا لا شاعر فی المدینة الا زید، چې په دې غونډ ښار کې په دې ټوټل ښار کې د علي نه ما سوا بل څوک لیکوال کاتب نشته، یا په دې ټول ښار کې د زید نه ما سوا بل څوک شاعر نشته. نو په دې دواړو مثالونو کې په اول مثال کې د کتابت قصر شی دی د علي په ذات باندې، او په دې دویم مثال کې د شاعر والی قصر شی دی په زید په ذات باندې. لیکن دا دواړه مثالونه اله صحیح دي چې کله په حقیقت کې په دغه ټول ښار کې د علي نه ما سوا بل څوک لیکوال نه وي او د زید نه ما سوا بل څوک شاعر نه وي، نو اله دا بیا د قصر حقیقي مثالونه ګرځي. ورنه که نور څوک وي نو بیا دا قصر حقیقي نه ګرځي. او د دې غوره مثال چې دی هغه به موږ د قرآن نه راواخلو چې لا يعلم الغیب الا هو، چې د غیب علم د الله نه ما سوا بل هیڅ چاته نشته. نو چونکې دا خو زمونږ عقیده هم ده او بل دا مسلمه خبره ده چې د الله رب العزت نه ما سوا د غیب علم بل هیچا له نشته. هغه وحده لا شریک ذات چې دی نو هغه عالم الغیب دی. نو دلته کې د عالم الغیب صفت قصر شوی دی په الله رب العزت باندې، چې د عالم الغیب د غیب و علم صرف الله له ثابت دی، ما سوا الله د الله نه ما سوا چې څومره انسانان دي که حیوانات دي که هر شی چې دی ما سوا الله، نو هغو کې د غیب علم چرته هم نشي راتلی، حتی کې نبي ته هم د غیب علم نشته دی. نو دا د قصر حقیقي صحیح مثال دی. امید لرم چې ملګري به په قصر حقیقي باندې پوه شي. دویم قسم د قصر هغې ته قصر اضافي وایي، چې یو شی په بل شي پورې خاص کول په اعتبار د بعضو صفاتو سره. لکه موږ وایو چې قصر اضافي مثال به موږ داسې وایو چې ما علی الا قائم، چې علي نه دی مګر ولاړ دی. نو دلته په دې مثال مذکوره کې د په علي موصوف باندې د قیام صفت قصر وشو، چې دا علي نه دی مګر ولاړ دی. نو دلته کې قصر په داسې شي چې زید نه دی مګر علي نه دی مګر ولاړ دی، نو هغه صفت قیام د ولاړې صفت ورله ثابت شو او د ناستې هغه صفت هغه ترېنه نفي شو. نو مطلب د خبرې دا شو چې زید
ولاړ دی، ناس نه دی. اوس نور صفات پکې کېدای شي چې کاتب هم کېدای شي، شاعر هم کېدای شي، عالم هم کېدای شي، ساقي هم کېدای شي. دغه بېلې خبرې دي. او قصر اضافي دې ته وایي چې یو شی په بل شي پورې خاص کول په اعتبار د بعضې صفاتو سره، دې ته قصر اضافي وایي. بیا د قصر اضافي او قصر حقیقي دوه قسمونه دي. قصر الصفة على الموصوف حقيقي، قصر الموصوف على الصفة حقيقي. قصر الصفة على الموصوف اضافي او قصر الموصوف على الصفة اضافي. دغه څلور قسمونه دي. نورم اقسام پکې په لټون سره راوتی شي. بهرحال دغه تفصیل نه براتیر شو. د مخاطب د حال په اعتبار سره بیا د قصر درې قسمونه دي. نو دغه د سلام شریکوم. د مخاطب د حال په اعتبار سره د قصر درې قسمونه دي. قصر افراد، قصر قلب او قصر تعین. قصر افراد ویل کېږي چې مخاطب د شرکت ګمان کوي او متکلم دغه د شرکت دا ګمان دا کټ کی، نو دې ته ویل کېږي قصر افراد. لکه یو سړی دی هغه دا خیال کوي چې زید او عمر دا دواړه ولاړ دي، یا د حافظ عادل لور او د مغفور الله خان جامي صاحب مرګتیا ده، هر ځای ته یو ځای ځي او راځي. نو موږ نور ملګري دا وایي چې د حافظ عادل لور او مغفور الله خان جامي صاحب دواړه راله، او متکلم را پاسي چې نه صرف مغفور الله خان جامي صاحب راغی، نو دا قصر افراد شو. هغه کم شرکت چې چونکې دا ملګري دي چې یو راغلی نو بل به هم راغلی، دغه احتمال د بل د راتلو هغه ختم شو. یا څنګه چې اول مثال موږ ویلی چې یو سړی دا ګمان کوي چې زید او عمر دواړه ولاړ دي، او تو قصر افراد وکړي چې ما قائم الا زید، ولاړ نه دی مګر زید، نو دې ته قصر افراد وایي چې د عمر د ولاړې هغه احتمال هغه تېنه ختم شو. قصر قلب ویلی کېږي چې مخاطب د متکلم خلاف خیال ساتي. مثلا د مخاطب دا خیالي چې صرف عمر ولاړ دی، متکلم وایي چې ما قائم الا زید، صرف زید ولاړ دی، نو دې ته قصر قلب وایي. قلب وایي الټه کولو ته. دلته کې چې مخاطب د عمر د ولاړې دغه د قیام هغه خیال کو، نو متکلم ولګي دغه مکمل خبره یې الټه کړه چې ته خو د عمر باره کې د قیام خیال کوي، عمر خو سره ولاړ نه دی، ما قائم الا زید، ولاړ نه دی هېڅوک مګر زید. نو دلته کې هغه د مخاطب چې کوم خیال و د عمر د قیام هغه متکلم په ما قائم الا زید سره دفع کړو، نو دې ته وایي قصر قلب. قصر تعین ویل کېږي چې مخاطب په شک کې چې ولاړ څوک دی، زید ولاړ دی که عمر ولاړ دی که بکر ولاړ دی که خالد ولاړ دی، نو متکلم وایي چې زید هی ولاړ دی، یعنی ما قائم الا زید، چې نه دی ولاړ مګر زید. نو دا قصر تعین شو. د مخاطب چې کوم شک او تردد نو هغه متکلم ختم کړو، دې ته قصر تعین وایي. نو وخت هم ختم دی او د دې ځای پورې درس کافي دی. انشاءالله که ژوند وفا وکړه آینده درس کې به بیا وصل د کلام او فصل د کلام هغه به ذکر کوو، بیا به اصل موضوع ایجاز، اتناب او مساوات او بیا دغه هغه ډولونو هغې ته په تفصیل سره راځو. تر هغې دمه ولوی الله مسپارمه، الله وارث.